اوس موږ ته لار رڼا شوه، موږ خو په تورو تیرو کې پراته وو، بلکل ړانده کاڼه، هر ځای کې مسله، هر ځای کې زړه تنګ. که غواړې چې ژوند هم رڼا شي نو راشئ د علم ته، زده کوئ د الله کلام، زده کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې. الله دله دا کور رڼا کړي، الله دله دا زړه رڼا کړي، الله دله په بچو کې برکت واچي. الله رب العزت یعنې هر لار ته تاسو په هغه خلکو کې ځان شمار کوي چې الله رب العزت په دې مؤمنانو کې هغوی له اوچت مقام ورکړی دی. او الله رب العزت سورة المجادله یا سورة المجادله کې څه وایي؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله رب العزت اوچتۍ په تاسو کې مؤمنان، یعنی الله ټول مؤمنان عزتمن کړي دي، اوچتې مرتبې ولا ورکړي دي او ورکوي ولا، خو په دې مؤمنانو کې بیا د علم خاوندانو له الله بیا خاص مرتبې ورکړي دي. دا مطلب دی. نو که تاسو دا غواړئ چې دې خلکو کې ځان شمار کړئ د الله چې ورله اوچتې مرتبې ورکړي دي او په دې کې شمار شي او دې کې داخل شي، نو راشئ علم زده کوئ، علم وکړئ، علم چې الله دله دا کور رڼا کړي، الله دله دا زړه رڼا کړي، الله دله په بچو کې برکت واچي. الله رب العزت یعنې هر لار ته اسانه کړي. ما سره بعض ملګري رابطه کوي، ما ته دا وایي اوس هم الله وپېژندو، کله نه مو دا درسونه اورېده شروع کړي، اوس موږ ته لار رڼا شوه، موږ خو په تورو تیرو کې پراته وو، بلکل ړانده کاڼه، هر ځای کې مسله، هر ځای کې زړه تنګ. که غواړې چې ژوند هم رڼا شي نو راشئ د علم ته، زده کوئ د الله کلام، زده کوئ د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې، زده کوئ د صحابه کرامو اقوال، د علماو نصیحتونه. راشئ دې ته، الله به په ژوند کې سکون راولي. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي علم زده کول، او الله دې د مرګه پورې موږ د علم په مجالسو کې وساتي، او الله رب العزت موږ چېرته د علم د مجلسونو نه او د بیټکونو نه الله موږ نه محرومه کړي.